السلام علیکم ګرانو عزتمندو کتونکو، زه یم ستاسو کوربه ملک شاهزي. زه موجود یم، تاسو لیدلی شئ د بابو کچالانو ګاډۍ ورسره ولاړ یم. دا هغه مشهور کچالان دي چې دې ته خلک لر لر نه راځي او دوی نه دا کچالان یوسي. دوی سره موږ خبرې اترې کوو. یقیني تاسو به دې پېژنئ بابو کچالانو والا. دوی سره خبرې اترې کوو چې دوی ته دا بابو ولې وایي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه یې شاهزیب خان؟ ټول مخکې دا راته بابو وایي، تاسو خلک دا بابو ولې وایي؟ تاسو سکول کې بابو پاتې شوي؟ نه جی، دا د ورکوټوالې راته بابو وایي. سم نوم مې محب الله دی او په بابو باندې مشهور یم. او بس یو غریب ګاډی والی یم، بس یوازې دفتر بابو ته بابو نه چې ویلې. څومره وخت نه دا کچالان خرڅوي؟ تقریبا 14-15 کالو سره خرڅوم داسې کچالان. او ستاسو کلي کې خو لاکډاون هم لګېدلی دی که نه؟ جی بالکل، کاروان روډ کې لاکډاون لګېدلی دی. ډېر په مشکلاتو سره وځو، ډېر زیات حالات ګډوډ خراب وي. خو بس خپلو بچو له رزق له روزو په دې وجه روزو چې ځکه چې 4 میاشتو د کور کریم جمع شوې ده، نو چېرته موږ ته داسې پیمنټ میلاویږي، نو چېرته د حکومت ته طرفه موږ ته څه میلاویږي. بابو دا راته ووایه، ته خو په ګاډۍ باندې مخکې به شیشه لګوله، اوس هغه شیشه نشته، دا ولې؟ شیشه جي زول راغلی و جي، هغه شیشې ماتې شوې وې. ما سره بیا پیسې نه وې چې موږ ځان ته شیشې لګولې. موږ سره کور له رزق له پیسې نه وي، نو موږ به شیشه موږ به پاتې ولې هغه 12000 روپۍ ته میلو نه شوې؟ نه جي، دا 12000 روپۍ نه شاته نه دي میلو شوي. نه ولې څه وي؟ ته خو یې ما ته SMS هم راغلی دی. ما ته SMS راغلی، د مور په نوم مې راغلی، نادرې ته لاړ شه، ډېټ سرټیفیکېټ جمع کړه، هر څه مې وکړل. تقریبا 2000 روپۍ راله په هغې په تلو راتلو لګېدې. هغه بیا د بېنظیر په دغه کې جمع کړه، پروګرام کې هغې کې مې جمع کړو. هغه مو اوس وایي چې 3 میاشتې صبر وکړئ. نو په دې کچالانو کې د ګزاره کېږي که نه کېږي؟ نن سبا غوړۍ ګرانې دي. نه چې ګزاره نه کېږي، خو به تر 11 پورې ولاړ یو، که څه پاتې شو کور ته وځو. بس هسې پردۍ پیسې دي خورو د منډۍ والا، الټا قرضدار یو او د بجلۍ بلونه لاسې ورځي. دغه کېږي نه. حکومت وایي چې بل غریب ته ماف شوی، د کرایې کور والا ته یو بل هم نه دی ماف شوی. 4000 15000 شپږ بل داخله وه. کور هم د کرایې دی؟ کور هم جي د کرایې دی. 4 میاشتې کرایې پاتې دی جي د کور هم. حکومت نه څه اپیل کوي؟ جی حکومت ته موږ دا وایو چې موږ ستاسو د پاردونه چغې او هر څه وهلي دي. خلکو الټا تاسو موږ بېعزته کوي چې تاسو بیټ ته نوکري. موږ ته چېرته کلاسپور هم مسافر میلاو شو، کلاسپور هم چې میلاویږي هم په شپارس. جی بالکل، تاسو د بابو خبرې واورېدې چې ما کاروبار هم نن سبا ډېر خراب شوی دی. کچالانو کې دومره څه نشته. تاسو دې فریاد واورېدو. اوس زموږ خپرونه سرته رسي چې چېرته هم یې خوشحاله اوسئ، اباد اوسئ، بریالي اوسئ. د الله په امان.